اغستې طالبانو د دې سره مړي په ډبه و په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه و په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه و جوړ کړی طالبانو یو بت په شان د مړي یو سر یې غوڅ کړی باقي و د وجود غړي یا بمونه یې د دې لاندې و کریړي کې پټ کړي وایي راغلي ناز کمین ته پوره سمسې کړه وه خو په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه اغستې طالبانو د دې سره مړي په ډبه خو په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه نو سپین ږیري پسې لاړه ویلې راکئ دغه مړی د دې ځای پولیس نه دی دا هم د کوم ځای نه راوړی هغوی ویل یهودي دی دا چې سرموتي غوڅ کړی وایي دا وړي به سربازان دا وړي به مهاجان خپله کډله یې تکړه وه خو په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه و په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه نو سپین ږیرو چې رانوړه پسې لاړه سربازانو خو جګړه که پې جوړېږي رسوي مړي ته ځانو خو په پکې پړې اچوي خدای ساتي د بم له زیانو پړې پکې واچو دې وخت کې بمونو راډز والا هلکان دې خدای وساتل مال پخ پکې پړې اچوي خدای ساتي د بم له زیان وایي رب خیر که کنې والي طالبانو ښه شوړه وه خو په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه وه او اخري مې بیا ویل مالکانډه کوتر انجنې سمدستي راولېږلې خو په نصب دا شکې وې ډېرې ورانې ډزېدلې و دروغ نه د لالپور والو ما په خپله ولیدلې نو کنډه کوتر انجنې سمدستي راولېږلې خو په نصب دا شکې وې ډېرې ورانې ډزېدلې و دروغ نه د لالپور والو ما په خپله ولیدلې و په غاړه د تنور ناستو ملاس کې مې پیړه وه خو په یو ګېډۍ کوي زمونږ 2.5 ساعته جګړه د دې ملګرو بس دا خو احمد ویل دا ووایه